السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. شیخ صاحب محترم وعلیکم السلام. هرکلی درته وایي شیخ صاحب په خیر راغلی خپرونې وعلیکم السلام جنرال صاحب محترم تم سړی قربان بچی مشه. روغ جوړ لره او قاری صاحب محترم او د برنامې ټول اوریدونکو مې الله پاک مو جوړ لره. الله دې وکړي چې روزه در باندې په خیر وي. ټول هغه مسلمانان ورونه چې دې ما غږ اوري افغانستان کې پاکستان کې په ټوله اسلامي دنیا کې وي یا غیر اسلامي دنیا کې مسلمانان ورونه ټولو ته سلام وړاندې کوم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب محترم دا لیدونکي خو ډیر زیات په ډیر بیړه سره تاسو ته منتظر وو او انتظار یې کولو ته الله تعالی دا وکړي چې دا لایف مو خوندور وي نور هم خوندور شي. شیخ صاحب محترم د موږ موضوع چې د نن ورځې هغه اسلامي مقدساتو ته توهین، مدارسو ته مساجدو ته او علماء کرامو ته توهین کول، په دې اړه زه پوښتنې هم لرم. خو تاسو که د مقدمې په ډول څه ویل غواړئ تاسو لومړی خبرې وکوئ، د هغې نه وروسته بیا مشخصې زه څو پوښتنې لرم هغه به بیا مطرح کړم، بیا به یو څو اورېدونکي م راواخلو. ستاسې ډېر وخت به هم نه اخلو ځکه تاسو شاید مصروف وئ، نو څه مهم هغه درنه اخلو. ملګرو یوه هیله مو تاسو نه دا ده چې څومره کولی سئ لایف شیر کړئ تر څو د محترم شیخ صاحب حماسي غږ څومره خلکو پورې رسیږي، فایده به یې زیاته وي تر څو د بعضو ورونو د هدایت سبب ګرځي. مهرباني وکړه الله دې دوی ته هدایت وکړي. شیخ صاحب محترم مهرباني وکړه. محترم اول خو دغه ده چې د مدارسو استهزاء او د اسلامي مقدساتو استهزاء اول به په دې اړه باندې بحث وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې هغه چا به چې د دین استهزاء کوله او په دین به یې ملنډې وهلې، په الله او په رسول به صلی الله علیه وسلم ملنډې وهلې، هغوی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه معامله کړې وله. نو اول لنډ د تبصرې په شکل باندې به په دې لږ بحث وکړم. نو اول خو دا ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح د مکې وکړله او د مکې د فتح نه وروسته رسول علیه السلام په مکې مکرمې کې په زرګونو کسان معاف کړل. ولې بعضې کسان معاف نه سول؟ یعنی ولې دومره لوی جرم و چې رسول الله ابو سفیان رضی الله عنه عفو وکړ او خالد ابن الولید او عکرمه غوندې عکرمه ابن ابي جهل چې وروسته الله پاک د اسلام په دین کې تر لوی قربانیانې ورته نصیب کړلې او وحشي ابن الحرب رضی الله عنه بیا معاف سو. ولې یو څه کسان چې هغې کې یو ابن خطل و چې د بیت الله تر پوخ زوړند هلته مردار سو او ورسره بعضې نور ملګري، نو هغه خیر ده که د تاسې وخت به انشاءالله نه نیول کېږي نو زه غواړم چې په دغه دریو صحابو اگر چې دا درې کسان چې بعضې خو دې کې بیا ایمان یې م راوړ نو لږ لنډ ووایم چې یو له هغه نه شیخ صاحب تاسو چې وخت لرئ موږ نه تنګېږو، ملګري ډېر په شوق ستاسې خبرې اوري. دا یو میاشت کېږي حماسي صاحب چې ټول ملګري دا غوښتنه کوي چې شیخ صاحب نن خوشبختانه موږ په دې ډېر خوشحاله یو سټوډیو د په خدمت کې ده چې څومره ته خبرې کولی سې وضاحت مهرباني وکړه شیخ صاحب محترم. صحیح ده، مننه. نو اول اگر چې دا خو د فتح د مکې مسله نه وه، د کعب ابن اشرف یو هغه څوک و چې علما د تاریخ او علما د علم حدیثو وایي چې تقریبا یو څه معاهده موجوده وه، لکه علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله صارم المسلول علی شاتم الرسول کتاب کې وایي چې رسول علیه السلام د یهودو د مدینې سره تقریبا یو څه تړون درلود، معاهده موجوده وله. ولی رسول علیه السلام محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ته وویلې چې من لکعب ابن اشرف فانه قد اذى الله ورسوله، څوک به کعب ابن اشرف ته ورسي چې هغه مردار کي ځکه الله او رسول ته ضرر رسولی ده. نو الله او رسول ته ضرر دغه و چې استهزاء به یې کولې، الله ته استهزاء او د الله دین ته استهزاء او رسول الله ته استهزاء. بیا هماغه و چې په بخاري شریف کې هغه وسو چې دی ختم که محمد ابن مسلمه ورغی سره له دې چې دا یو لوی جرم وګوره. کنی رسول علیه السلام نور ډیر غټ خلک ول چې ډیر صحابه به شهیدان کړي ول، دومره څه نه ورته ویلې، خو هغه چا به چې د الله د دین استهزاء کوله، دین پسې به یې ملنډې وهلې، نو هغه پې باندې تر هر چا نه ډیر بد لګېده. نو دا یوه خبره ده.
مشهوره خبره ده د حدیثو په میدان کې علامه ابن تیمیه رحمه الله په صارم المسلول کتاب کې یوه بله خبر کړې ده چې اکثره په دې فیسبوکي دنیا کې مونږ وینو یا د انټرنیټي دنیا کې بعضې خلک تر حده ډېر سپک علماو پسې وایي بیخي ډېر سپک وایي نو علما بیا یوه خبر دلته شیخ الاسلام دغه خبر هم کړې ده چې که چیرته یو څوک په شعر کې مثلا د اسلام مقدساتو ته سپکه وایي یو سړی ده هغه په نثر کې د اسلام مقدساتو ته سپکه وایي نو کم یو ډیر لوی جرم ده وی شعر کې ډیر لوی جرم ده ځکه چې دا شعر هر څوک بیا وایي هر څوک انتقالوي هر څوک خلکو ته رسوي او نثر څوک چندان ډیر نه هغه کوي نو اوس هم هغه څوک چې د اسلام په دین کې مثلا داسې خلک دي د اوس زمانه کې لکه دا اوس انټرنیټي دنیا ده یو سړی استهزا کوي نو دا استهزا ټولې دنیا ته نقل کیږي نو دا هم یو لوی جرم ده یعنی په نثر کې ډېر لوی ظلم ده که په شعر کې لوی ظلم ده شعر کې دواړه ګناوي دي ګناوي خپل مابین کې فرق لري چې یو سړی فیسبوک ته راسي کله د مدارسو ډېره سپکه وایي کله د علماو سپکه وایي علما په دې دین کې د اسلام په دین کې لوی رول لري کافران قصدن غواړي چې د مسلمانانو څنګه د زړونو علما یې له زړونو نه ورتور کړي نو کله چې علما نه ول نو دوی خپل اهدافو ته رسېدلی سي خو انشاءالله دغه ارمانونه به د خاورو سره خاورې دي او وینو یې چې انشاءالله الحمدلله خاورې دي دا یوه خبره او دویمه خبر د عبدالله بن ابي سرح چې دا مخکې د رسول الله سلام کاتب کله چې ایمان راوړی و بیا مرتد سو د اسلام له دین نه ووت د ابو داود صحیح حدیث ده کله چې دی د حضرت فتح د مکې راغله حضرت عثمان رضی الله عنه د ته امن ورکړي و هغه ته پناه وروړې وله نو حضرت عثمان رضی الله عنه چې راوست رسول الله د صحابو په منځ کې ناست رسول صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله عنه ورته ویلي وي د سره بیعت وکړه رسول الله سلام ته ویلي وي دا مې بیعت ته راوستلی بیعت در سره کوي نو رسول الله سلام داسې کته پورته ورته وکتل یو وارې ورته وکتل بیا هغه ورته ویلي چې بیعت ته مې راوستلی د الله رسوله تا سره بیعت کوي بیا یې ورته کته پورته وکتل دریم وارم نو دریم وار چې سو رسول الله سره صلی الله علیه وسلم ورسره بیعت وکړ نو صحابو ته رسول الله وویلې الیس فیکم رجل رشید په تاسې کې یو رجل رشید نو موجود نو اصل کې صحابو پوښتنه وکړه ای د الله رسوله مخکې به دې چې چا سره بیعت کو په اول وار به دې بیعت کو د سره دې ولې په دریم وار باندې بیعت وکړ ولې د دې سړي سره په دریم وار بیعت وکړ په اول وار دې ورسره بیعت ونه کوي دا د دې وجې نه چې د هغه څوک چې د الله دین ته ډېر ضررونه رسولي ول او ډېر مضر سړی و استهزا او ملنډې په دین پسې کړې وې نو ما تاسې ته ځکه وکتل ما ویلې چې تاسې کې یو سړی راسي او دی مړ کړي نو ګوره که سړی د حدیثو میدان ګوري نو هلته داسې هېڅ مثال بل نسته چې رسول الله ته د سړی راغلی هغه د بیعت نه یې کړی هغه څوک چې په دین ملنډې وهي رسول الله ورسره ګوره داسې معامله وکړه په اسانه یې ورسره بیعت نه کو حدیث په ابو داود کې سته علامه ابن الحجر الاصابه فی تمییز الصحابه کې راوړی ده یوه خبر بل هم کوم قاري صاحب محترمه بیا به خیر که تاسو په اړه پوښتنې کولې هغه دا ده چې ابن خطل چې دام اصل کې مسلمان و یو وخت ایمان راوړی و په رسول الله سلام ایمان راوړی و مؤمن و بیا رسول الله سلام صدقاتو پسې ولیږه رسول الله ورته ویلې چې ته لاړ سه صدقې راټولې که یو دی یو بل انصاري صحابي و او د ده یو مولا م ورسره و نو دوی دواړه چې درې واړه چې کله لاړل نو ده ورته ویلي چې ما ته یو پسه حلال که هغه بیا خو بالاخره خپل غلام یې بیچارهګۍ مړ کړی و او بیا له اسلام نه ووته مرتد سو دوه سندرغاړې ښځې ولې چې دواړو سندرغاړو ښځو به د اسلام په دین سپکې ویلې او ډېرې بدې به یې ویلې د اسلام په دین کې پسې رسول الله او الله پسې او مسلمانانو پسې د اسلام د دین مقدساتو پسې نو بیا کله چې فتح د مکې راغله رسول الله ویلې هر څوک چې په مکه مکرمه کې دي ټول عفو دي نو هغه د ګوتو په شمار کسانو کې یو ابن خطل صحابو ته رسول الله ویلي وي که دا مو د بیت الله تر پوخ پورې زوړنده ولیده چې هغې پورې ځان حرم د بیت الله امن ده بیت الله ته چې سړی لاړ سي دا امن ده چې جوړه سوې ده تر اوسه پورې امن ده خو رسول الله ټوله زندګي چې سړی مطالعه کړي د رسول الله دومره د عفو زندګي و خصوصا فتح د مکې چې سړی مطالعه کوي تر حده ډېره عجیبه نادره زندګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا
نو رسول الله سلام ولې هغه ابن خطل معاف نه کړ؟ هر څوک عکرمه غوندې، ابو سفیان غوندې رضی الله عنهما، وحشي ابن الحرب غوندې سړی رسول الله عفو کړ. دی ولې عفو نه کړ د الله رسول؟ نو هغه دا و چې د اسلام دین پسې ملنډې وهلې، استهزا یې کوله. نو هر هغه مسلمان ورور چې هغه افغانی وي، خیر ده که د یو چا سره ورانه ده، خو د علماو بېعزتي، ځکه علما د الله د دین، د هغه دین چې هغه داسې یو دین ده چې الحمدلله نن ټولې دنیا منلی دین ده، او هر څوک په دې پوهېږي، عنادګر یې مني، غیر عنادګر یې مني. یو سړی چې د اسلام تر نامه لاندې دعوه کوي، نو ولې بیا د علماو بېعزتي کوي تر حده ډېرې سپکې سپورې وایي؟ نو دا هغه د حدیثو هغه ولکه بیا منځ کې تاسې کومه پوښتنه کوئ جنرال صاحب محترمه او قاري صاحب محترمه، زه به بیا لږ سکوت وکړم. شیخ صاحب محترم په علم او عمر کې برکت واچوي. موږ خو د ټولنیزو رسنیو سره په د فیسبوک او په دې شیانو کې د مشخصو ډول د توهینونو سره مخ یو. نو تاسو ته زه یو څو مشخص شیان وایم، د هغې په اړه که تاسې اوریدونکو ته د هغې حکم واضح کړئ. شیخ صاحب محترم الحمدلله موږ تاسې دا لایف ډېر زیات خلک ګوري، موږ تاسې د ملت مسلمان د هر وخت د خپلو علماو د خپلو مشایخو خبرو ته غوږ نیولی ده او په هغې عمل کړی ده. دلته ځینې کسان دي هغه د امریکایانو ملګري به یاد کو، هغوی مدارس معاذ الله مردګو خانې بولي او مدارسو ته لیواتت خانې وایي. بیا چې کله دوی سره خبره کوي چې دغه الفاظ مه وایه، دا خو د کفر الفاظ دي، نو بیا دی استدلال کوي چې کومې مدرسې نه چې د جهاد حکم راوځي، په افغانستان کې جهاد فرض بولي، هغه مدرسې ته موږ وایو چې دا مدرسه مردګو خانه ده او دا لیواتت خانه ده، دا شیطان خانه ده، العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. نو شیخ صاحب په دې مشخص که په دې نکته هم رڼا واچوئ. بل د موږ تاسې مشایخ کرام چې دي په فیسبوک کې ځینې مشایخ کرام دي هغه ترجمه کوي، لکه یو د هغې نه خلیفه الدین محمد صاحب ده او نور داسې مشایخ دي هغه لایف ترجمه کوي، د هغوی په اړه داسې توهینامیز الفاظ استعمالوي، سپکې سپورې وایي. د دې وجې نه وایي هغوی دغه شیوخو سره خو د دوی څه شخصي ستونزه نشته، پېژنې هم نه، خو صرف د عالم دین په نوم یې پېژني. نو دی دا توهین هم من حیث د دې حیثیت نه چې دی عالم دین د توهین ویته کي. شیخ صاحب که په دې اړه لږه رڼا واچوئ. قاري صاحب محترمه الله دې جوړ لره، یو حدیث به ووایم علامه ابن الحجر الزواجر عن اقتراب بالکبائر د دې کتاب کې یو حدیث ذکر کوي، ثلاثه لا يستخف به. پټ ویشتونکی طالب تاسې سم کېنئ محترمه، تکیه مه کوئ، دلته داسې ده لکه درس چې ویل کېږي. شیخ صاحب مهرباني وکړئ. نو قاری صاحب محترمه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ته صحیح حدیث هم ده، امام طبرانی رحمه الله روایت کړی به اسناد حسن. رسول الله سلام وی ثلاثه لا يستخف بهم، درې کسان دي چې په دوی باندې استخفاف نه کول کیږي یا استخفاف نه ور باندې کوي الا منافق. د درې کسانو استخفاف او د درې کسانو سپکه چې وایي هغه منافق کوي. ذو شیبة فی الاسلام، یو هغه څوک چې ګیرې په اسلام کې سپینه سوي وي، نو د دې استهزاء او د دې باندې ملنډې چې وهي نو دا منافق دغه کار کوي. دویم وذو علم، هغه څوک چې عالم وي، علم یې کړی وي. او دریم و امام مقسط، امام هغه امام چې عادل امام وي. نو دا خو اوس تر چا نه نسي پټېدلی چې موږ ووایو چې امام عادل کم یو د افغانستان په 40 کلن تاریخ کې عادل امام. نو که دا د یو کمونیست نم پوښتنه وکړي انشاءالله یو معهود سړی به ذکر کي او په دې باندې به پوه سو. یو سړی چې داسې یو چاته چې امام عادل وي، ذو علم وي، ذو شیبة فی الاسلام وي، د دې چې څوک اهانت کوي، سپکۍ کوي، هیڅوک هم بل نه کوي، د رسول الله په خوله باندې دا منافق. الله دې موږ د نفاق نه وساتي. نو دا خو یو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده. او بل دا د قاري صاحب محترمه چې د موږ په فقه حنفي کې بعضې داسې دغه سته ده، علامه امام سیوطي صاحب یو کتاب جوړ کړی ده القام الحجر، هغه چاته په تیږه راواخله په خوله یې ور ومنډه، هغه چاته لمن زکا صاب ابي بکر عمر، څوک چې ابو بکر عمر رضی الله عنهما ته کنځا کوي او سپکې سپورې ورته وایي او
دی صفت هم کوي. ګوره د کتاب معنا څومره خوندوره ده. بل سړی راجګ سي دغه کنځا کوونکي صفت کوي نو د ده په خوله باندې تیږه ور ومنډه. نو دلته یو حدیث راوړی. یو ورځ د حضرت عمر رضی الله عنه په مجلس کې یا دغه په خلافت کې چا مقداد ابن اسود کندي رضی الله عنه ته کنځا وکړلې. نو عمر رضی الله عنه یو امر وکړ چې د ده ژبه پرې کوي. چا ورته ویلې عمر رضی الله عنه چې ته د ده ژبه ولې پرې کوې؟ د ده جرم خو دومره غټ نه دی. وینه زه د ده ژبه ځکه پې باندې پرې کوم چې بیا څوک صحابه ته سپک ونه وایي. نو علما په کتابونو کې لیکي چې انبیاو ته کنځا کول نو دا خو کفر ده، د هغې اهانت کول کفر ده. که چېرته یو څوک د علماو اهانت د صحابه وکي اهانت وي دا هم کفر ده. نو وی که څوک د علماو کې علما هم د انبیاو وارثین دي. علی قاری سے په شرح د الفاظ الکفر کې د همدې جنه استدلال کړی چې دا هم د علما د انبیاو وارثین دي. نو چې وارث و نو نبي ته چې اهانت کوي کفر ده. نو اوس یو څوک به د جهاد خبره نه کوي، یو څوک به داسې به یو څوک را پیدا کیږي هغه به کبرجن سړی وي. موږ به قرآن نه وایو ځکه د ده به د کې به کبر وي. نو دی به وایي چې تاسې ولې د کبر بده وایي. څوک چې د کبر بده وایي دغه قرآن داسې نعوذ بالله دغه پیغمبر نو دا خو کفر ده. تا ته به کبر یو سړي ته خوند نه ورکوي. یو سړی به مغرور سړی، یو سړی به زانی سړی وي، یو سړی به لوتی سړی وي، یو سړی به داسې یو سړی موجود وي چې قرآن سره بې نسبت وي. او هغه به که ته پوښتنه ترېنه وکړي چې محترمه د یو مسلمان دپاره د سپیو مینځل یعنې سمه د کافر سره مزدوري کول جواز لري په کمه مرتبه کې، خو یو مسلمان چې د قرآن سره تړاو لري په داسې مرتبه کې هغه راځي چې هغه مسلمان د سپیو مینځل کوي دا په دین کې. نو دی به وایي چې ته په دې باندې اعتراض مه کوه چې مسلمان دی د کافر سره داسې مزدوري نه کوي چې هغه حقیره مزدوري وي. نو دې باندې رد مه کوه. که داسې قرآن او داسې مدرسه که داسې عالم اعتراض کوي نو هغه به زه کنځا ورته کوم، سپکې به ورته وایم. نو دا په کوم کتاب خپل علماو نه دي خیر د همدا لري ملګري علما لري هغوی نه دي پوښتنه وکړي چې یو څوک د قرآن سره نسبت لري داسې مزدوري د کافر سره جایز ده چې سړی سپی ومینځي؟ کلا وحاشا. نو اوس به په دې موږ رد نه کوو ځکه او که څوک وایي چې داسې خبر چې څوک کوي نو هغه قرآن موږ نه منو دغه حدیث نو دا خو کفر ده. هېڅ بالکل په دې کې شک نشته. قاري صاحب محترمه دا کفر بواح ده. او بل دا ده چې استخفاف علماو ته یا مثلا یو سړی مثلا جهاد ته کنځا کوي. اوس علما لیکي د موږ د احنافو کتابونو کې علامه ابن الهمام د فتح القدیر ملا یو کوم کتاب چې عقایدو کې جوړ کړی ده المصایره فی العقائد المنجیه فی الاخره، په دې کتاب کې لیکي وي که چیرته یو عالم بریتونه کم کړي ول او یا یو عالم د پډګۍ د ستوني نه تاو کړې وله چې دې ته موږ امامه محنکه وایو چې دا سنت ده، نو وی که چا دا په سرکړې وله په لار روانو یو چا وویلې چې او څه بد ښکاري ته دې پډګۍ ته ګوره او دې بریتونو ته یې ګورې وي دا کافر ده. والله دا د موږ د عقایدو د احنافو معتمد کتاب المصایره فی العقائد المنجیه فی الاخره علامه علی قاری سے په روح منه الازهر علی فقه الاکبر کې هم بیا هم داسې د موږ حنفي فقها ټول تقریبا دا مسأله نقل کوي. د شوافی علما دا مسأله نقل کوي. اعلام بقواطع الاسلام کې علامه ابن الحجر هیتمی کتاب ده 4 مذاهب په کومو شیانو سړی کافر کیږي هلته نقل کوي. بریقه، حدیقة الندیات، ترخانیه، شامی کتاب البغاة والمرتدین کې په مسله باندې بحث کوي. نو دا هیڅ کله داسې نشي کیدلی چې یو سړی دین خو یو مجتمع دین ده. کله کله بعضې خلک وایي اسلام کې سیاست نشته ده. اصل کې د سیاست په معنا ځان پوهي که د سیاست معنا څه شی ده. سیاست قانون ده. سیاست فارسی لغت سیاست قانون. روح المانی لیکي سیاست د قانون. اسلام یو مشتمل دین ده. اسلام کې جهاد سته، اسلام کې اقتصاد سته، اسلام کې فیزیک سته، اسلام کې کیمیا سته. نو موږ به په یو شي باندې بحث کوو یو شی به چاته خوند نه ورکوي نو ابه وایي چې ما ته خوند نه راکوي او دا زه نه منم زه د اسلام دین پسې خبرې کوم. هېڅ کله نشي کېدلی. مدارس الحمدلله د دین مرکزونه دي او مدارس هغه ځایونه دي چې هلته د الله د دین خپرونه کېږي. هر څوک چې مدارسو پسې خبره کوي نو د هغه په ایمان کې هېڅ شک نشته ده.
د مدارسو سره ورانه چې څوک کوي ولې کفري دنیا خپلو کفریاتو ته نه متوجه کیږي نن که سړی ځان سره فکر وکړي کم د زنا لوی لوی مرکزونه چې دي هغه ولې نه یادوي خلک چې د الحمدلله موږ دا د تحدا او د چیلنج په وجه وایو ټولې غربي دنیا ته او شرقي دنیا ته تحدا کو ورادیسي پټې کامرې دي ولګوي که د موږ په مدارسو کې الحمدلله په افغانستان او په پاکستان کې په مصر او په هندوستان او په ټوله اسلامي دنیا کې که داسې پیښه وسوله سمه د مونږ هم انسانان یو یوه پیښه به داسې هم کېږي کله کله ملا لنډی راولي په موږ باندې را تحمیلوي موږ ته یې منسوب کوي هېڅ کله دا نسي کېدلی موږ د مناظرې په شکل ورته وړاندیز کوو موږ د تحدا ورنه کوو غوښتنه د چیلنج د مناظرې ورنه کوو چې دا موږ ته ثابته کوي تاسې چې د موږ په دیني مدرسو کې دی د زنا او د لواطت هغه سوی وي د تاسې فاحشخانې سته ده د تاسې زناخانې سته ده د تاسې په دینونو کې سته ده تاسې ته د څوک الله قسم درکړي چې دغه څوک چې د اسلام دین سپکې سپورې وایي تاسې به د زنا نه خلاص یې څومره وارې به چې په غرب کې اوسېږئ په اروپا کې اوسېږئ چې تاسې به په دې روزه کې څومره وارې زناوې کړي وي داسې ملګري به په تاسې کې وي او ته راځئ په مدارسو پسې اهانت کوي الحمدلله بیا هم وایم دغه زه هغه عالم چې په کابل کې اوسېږم بیا هم د تحدا او د چیلنج په شکل باندې وایم انشاءالله په مدارسو کې به دا څوک ثابت نه کړي مدارس د الله د دین مرکزونه دي دلته په اصلاح باندې کار کیږي دلته د الله دین دپاره کار او د الله دین داسې نه ده چې تا ته یې خوند نه درکوو موږ به یې نه وایو خدای دې زړه پرې باندې وچوه خامخا به یې وایو قربان مشم شیخ صاحب محترم الله پاک دې ونازوه ډېره زیاته مننه دومره مهرباني وکړه پوښتنه وکړه وروره شیخ صاحب السلام علیکم شیخ صاحب محترم شیخ صاحب السلام علیکم د تا پر اتاک سره مې یقین وکړ چې په سترګو کې اوښکې راغلې د تا پر اتاک باندې ډېر خوشحاله شوم قاري صاحب لږ صبر وکړه وروره اوس په اجازه درکوم شیخ صاحب محترم الله دې ستاسو په عمر کې برکت واچوي شیخ صاحب الحمدلله لیدونکي هم زیات دي که چېرته داسې په یو څو جملو کې دغه لیدونکو ته د مدارسو د اسلامي مدارسو اهمیت په ګوته کوي اسلامي مدارسو کې د دینی مدارسو کې تاسې دغه شاګردانو ته څه شی ور زده کوئ او د دینی تعلیم اهمیت د موږ تاسې افغانان بلکې هر مسلمان دپاره لومړنۍ اړتیا څه ده چې لومړی باید دی څه شی زده کړي قاري صاحب محترمه لږ لاندې مدرسو په اړه باندې م یو څه وایم کله چې علما په دې بحث دی چې د مدرسو سید د رسول الله زمانه کې مدرسه وه خو دغسې مدارس چې دا اوس دي دا هم د موږ د افغانانو افتخار ده اسلامي دنیا علما ټول دا خبر کوي چې په دین کې اوله مدرسه چې د اسلام په تاریخ کې جوړه سوې په نیشاپور و نیسابور په مشهد کې د محمود ابن سبکتګین الغزنوي رحمه الله ورور جوړه کړې ده دا د افغانانو یو لوی افتخار ده چې د اسلامي تاریخ علما په دې لوی بحث کې امام ذهبي په سیر اعلام النبلا کې او علامه بدر الدین زرکشي شافعي په اعلام الساجد باحکام المساجد امام سیوطي په خپل مشهور کتاب په حسن المحاضره في احوال المصر والقاهره نو دا د موږ لوی افتخار ده الحمدلله چې مدارس موږ لرو موږ په مدرسه کې هغه شی خلکو ته ورزده کوو چې هغه انسانیت ورزده کوو په مدرسو هر وخت کې موږ په دین دا د قاري صاحب محترمه اوس خو هغه څوک کیدی چې د ما خبرې تقریبا ډیر زیات خلک اوري موږ انسانیت ورزده کوو که انسانیت مو نه ورزده کولی ویې ګورئ کله چې یو چا خبرې کړي دا اوس افغانستان کې جنگ ده دوه طرفه دي یو طرف والا چې خبره کړې وي لاندې چې کمنټ کې ولېږي 2000 کنځاوي وي تا مور او تا خور بل طرف چې وي نو هغه هېڅ هم نه وایي لیکلې کړې وي خو سپکې سپورې نه وي پکې نو موږ په دین کې که خلکو ته دا په خپله معلومیږي چې مدارس څوک دي دا په خپله په دې پوهیږي چې هغه څوک چې د علماو ملګري دي داسې بیخي به د جنګ میدان نه تیر سو دا مخکې خلیفه صاحب محترم یاد کړ حفظه الله نو هغه صفحه ته وګوره کله چې یوه خبره کړې وي د جهاد خبرې کړي نه افغانستان یاد کړي نه پاکستان یاد کړي کته څومره کسان ورته لیکل کړي وي د جهاد په خبره باندې سپکې سپورې ورته ویلي وي زه یوه خبر کوم
کله چې داسې د اسلام په ضد باندې یو چا خبرې کړي وي بیرته راواخله صحیح د خبرې به ورته کړي خو داسې چوکاټ چې هغه د مروتو د سړیتوب چوکاټ ته له هغې نه ورته وځي خپله یو لوی دلیل دی چې موږ مدرسه کې خلکو ته څه شی ورزده کوو دې باندې دا په هیچ هم پټه نه ده چې په موږ په مدرسه کې الحمدلله موږ دا یوه خبر سته ده کله چې موږ مغازي د رسول الله په بخاري کې ووایو نو بیا کافر ته سلام نه اچو او کافر ته تسلیمیږو نه د کافر خبر هیڅکله موږ نه منو د جابرو د مغرور خبره بیا موږ نه منو دا هیڅکله بیا څوک په موږ باندې نسي منلی چې موږ د بیا کافر ته تسلیم سو هغې ته د خپل وطن پرېږدو چې ته هر څه پکې کوې دا نشي کېدلی نو دوی غواړي چې بخاري دې ورکه سي قرآن دې ورک سي او داسې شیان دې هلته دا اصلي مقصد هم دغه د قاري صاحب محترمه دا خو انشاءالله هر چاته معلومه ده چې هلته موږ قرآن وایو مدرسه کې هلته نه نظامي زده کړې شته والله چې موږ قسم په الله چې ما د پاکستان مدارسو کې هم درس ویلی ده سبق مې هلته ویلی ده خو ډېر وخت کېږي چې زه افغانستان کې قسم په الله باندې د جهاد درس یوه مدرسه کې هم نشته دا د دښمن پروپاګاندا دا دښمن یو دروغ وایي په افغانستان کې هم همداسې مدارسو ته چې مدارس داسې یو څوک دی چې هلته تشدد خپرېږي سړی چې بخاري ووایي همدغه کوم کسان چې په دین نه ولاړ خلک دي را دي چې یوه میاشت ماته دې راسي خیر دی د هېچا په ضد هم خبرې نه طالب ورته یادوم نه حکومت یو میاشت ما سره مغازیو د بخاري کې وخت تیر کړي که دوی نه داسې خلک جوړ نه سول لکه دا تاسې چې یو دا نور مبارز مسلمانان چې دي بیا چې هر څه وایي زه بیرته په دې خپله میډیا کې زه له خپلو خبرو نه ګرځېږم دوی ته به بیا معلومات وسي یو سړی چې دومره بد فکر باندې د یوه میاشتې ما سره تیره کړي د مغازي د بخاري کې نو معلومه به سي ورته چې د دوی نه څه شی جوړېږي دا نن قاري صاحب محترمه یو څوک راغلی و د لندن نه والله نو خو دا مانه یوه سهوه وشوله زه پوه نه وم چې ما به نن تاسو سره چې ما د ده یو عکس درته اخیستلی وي د لندن نه راغلی دومره غټې څڼې وي زړې چپلقې پښو کړې ولې ما ورته ویلې ته لندن نه راغلی وي زه هلته اوسېږم قسم په الله دا رعایا نه وایم ما ورته وزړل دی ما ته ویلې ولې زاړې ملدرتان دا دومره عجیبې مبارزې سوقې ما ته ډېر ته وي هلته چې زه لندن کې ګرځېږم مسلمانانو ته دعوت ورکوم پې باندې بده نه لګېږي په چا باندې خو دلته چې ګرځېږم زر جای مې خلک کته کوي څڼو ته دې ګوره تورې پډګۍ ته دې ګوره ولې دا خو د اسلام وطن ده که نه ولې توره پډګۍ مې در باندې بده لګېږي ولې مې ګیره در باندې بده لګېږي نو قاري صاحب محترمه د دین په مدارسو کې زده کړه تل چا نه پټه نه ده شیخ صاحب محترمه تاسو مصروف هم وای یوه پوښتنه کوم آخري د افغانستان د اوسنی حالت چې ده یو خو په افغانستان کې جهاد روان دی د اوس دغه موضوع نه خو موږ نه غږیږو خو په افغانستان کې دغه دیني مدارس چې په تاسې پورې اړه لري او تاسې یو نه وسله لري نه په خپله مدرسه کې کوم نظامیان لرئ ټولې دنیا ته معلومه ده په خپله د کابل ادارې ته معلومه ده نن شیخ صاحب یوه ملګري خبر راته کوله په مسنجر کې ویلې راته چې په پکتیا ولایت احمد آباد ولسوالۍ د ساخیلو په کلي کې یو شیخ صاحب د هغې مدرسه د اربکیانو حکومت بند کړه بیا چې کله مدرسه بند کړه نو دوی ورغلل تقریبا 80 کسان ملي امنیت ته ورغلل چې دغه موږ مدرسه خلاصه کړي د موږ کلي ماشومان وړه وړه ماشومان د هغوی په سبق کې وایي وایي چې هغه ملي امنیت ته ویلې او حتی څو کسونه یې ووهل ویې ټکول چې تاسې ټوله ترهګر یې تاسې ټوله تروریستون یې او دلته تروریستون روزلی کېږي ترهګر روزلی کېږي شیخ صاحب محترم دې خلکو ته تو پیغام څه ده چې دا د مدرسې دښمني د جومات دښمني نو دا به دوی ته په ګټه تمومه شي که په نقصان به تمومه شي قاري صاحب محترمه دغې خبرې ته نیم جواب کوم یو لنډ عبارت فتاوا تنقیل حامدي نتي شامي رحمه الله غږ مشته مبین صاحب غږ د شته سوال شیخ صاحب واخیسته قاري صاحب ته د مایک بند که شیخ صاحب سوال واخیسته لنډ عبارت د فتاوا تنقیل حامدي نقل کوم بیا خبرې ته بیرته جواب کومه په فتاوا تنقیل حامدي کې یو خبر کړي که یو سړی علماو ته کنځاو کې سپکې سپوري ورته ووایي سړی پې کافر کېږي که نه کافر کېږي ورباندې نو بیا د تحقیق نه وروسته یو خبر ذکر کوي که چیرته یو سړی د یو عالم الدین نه په مجلس کې پورته کېناست دا پورته کېناستل که د استهزا په شکل باندې ولوي په دې سړي باندې ښځه طلاق ده او دا سړی کافر ده
دا کتاب د مونږ کتاب د ما کتاب د تعلیم کتاب د مولا کتاب نه دا د دین کتاب د پاندی فتوا ده شامی د مونږ د احناف معتمد کتاب ده عربي عبارت هم داسې ده که لو جلس احد من الناس اعلى من عالم او متعلم في المجلس لو كان على وجه الاستخفاف طلقت امرأته ولو كان على وجه المزاح يعذر باجماع الائمه. عمر لوی خبر د قاری سے محترم او بل د مدرسو دښمنی مونږ افغانان یو مونږ د دې ملت د مدارسو سره ورانه د مدارسو سره دښمنی دا د نن ورځې نه ده. خیر د مسلمانانو ورونو هغه څوک چې د مدارسو سپکې وایي کله وایي مدارسو کې لواطت کیږي کله وایي په مدارسو کې زناوي کیږي مازې یوه خبره سویني پلان کېږي کې ملا داسې کړي دي تاسې خپلو باندې هغه اچوئ. یوه خبر درته کوم د الله په خاطر درته کومې د ابو جهل د ورځې نه تر اوسه پورې د مدارسو سره ورانه وله. کله چې د طالبانو حکومت په کابل کې په کابل کې یوه مدرسه وله چې هلته د دین خدمت پکې کېده د لویې دورې فکر کوم بله نه وه ځکه زه هلته ډېر کشر وم. اوس په کابل کې تنا په کابل کې الحمدلله په سوونو مدارس دي. دا خپله د اسلام یو لوی حقانیت ته سره له دي چې هلته د طالبانو نظام و مدارس نه ولي. اوس په کابل کې داسې نه چې څوک بیا د ما د خبرې نه چې دا کېدلی دوی به یې پرېږدي. قسم په الله باندې هر څوک به د ما خبره وري. زه چې خپله مدرسه مې ده قسم په الله ساتنه د مدرسې د وینو د سر په وینو باندې کړې ده. قسم په الله باندې چې هره ورځ په موږ باندې تېرېږي داسې حالت باندې تېرېږي لکه بعضې خلک وایي چې په کابل کې ملایانو مزې وکړي ټولو مزې نه دي کړي. موږ قسم په الله باندې هره ورځ دومره لویه قرباني کړې ده دا د الله دپاره وایو د دې په خاطر چې دلته مخالفین ډېر زیات ول. خو سره له دې دومره ډېرو مخالفتونو سره له دې تېر کال تقریبا 14 وارې په موږ باندې چاپه غورځېدلې ده. خو دا مو قربانۍ کړې ده چې مدرسه په تنا په موږ نه په ټولو علماو مو سپي ورته ویل سوي دي. هغه خبرې چې مخامخې راته ویلي دي چې تاسې دلته زنا کوئ لواطتونه کوئ نارواوې کوئ ټولې راته ویل سوي دي. بیا مو دومره قرباني کړې ده. هغه څوک چې د مدارسو خلاف کوي یوه خبر دې په ښه غوږونه واوري د خپل عصر یوه لویه معجزه ومنئ چې د طالبانو په وخت کې په کابل کې یوه د لویې دورې مدرسه وله لله الحمد جامع فاروقیه وله فکر کوم په کانټینټل هوټل سره دلته چېرته وه. اوس په کابل کې په سوونو مدارس او د لویې دورې په لسګونو مدارس شته. الحمدلله دغه اکثره علما قربانۍ کوي تکلیف تیروي که نه د چا ورته خوښه نه ده په اسانه باندې نور به زیاتېږي. د هغه چا زړونه دې وچ وي چې هغه د مدارسو سره وران وي. اول خو د راسي د الله دین ته دې تسلیم سي که نه زړونه مو وچ وه. موږ دومره بچي زېږولي دي انشاءالله اوس ختمېږي نه. الله دې شیخ صاحب ستاسې ساتنه وکړي. الله تعالی مو د جبریل علیه السلام په وزرو پټ کا. شیخ صاحب دا عبارت د شامع عبارت که تاسې یو وار راته ووایئ د اورېدونکو ته زه ژباړم ترجمه کوم چې دا خلک یې ټول واوري. دا عبارت بیا راته ووایئ د شامع عبارت. ولو جلس احد من الناس اعلى من العالم او المتعلم في المجلس لو كان على وجه الاستخفاف طلقت امرأته ولو كان على وجه المزاح يعذر بالإجماع الأئمة. علامه بیری وی بیا پاشما و نظایر کې لیکل. دا صفحه به مو وایم قاری سي محترمه ما سره دوه تنقیل حمیدی دي. یو هغه پخوانی چاپ چې د مصر اول جلد 103 صفحه ده. ها محترم لیدونکو د شیخ صاحب دا کوم عبارت چې ویلو د اول جلد 103 صفحې عبارت دی شامل کلی دی چې کچیرته یو څوک په مجلس کې د عالم دین نه یا د متعلم نه هغه څوک چې هغه دین حاصلوي دین زده کوي د هغې نه په طریقې د استخفاف سره یعنی په طریقې د توهین سره په طریقې د سپکاوي سره پاس ترې کېناستو د ده نه اوچت کېناستو هدف یې دا و چې د ده استخفاف کوي د ده توهین کوي د ده سپکاوی کوي طلقت امرأته د ده ښځه په ده طلاقه شوه سبحان الله او که چېرته په وجه د استخفاف نه و یعنې په وجه د سپکاوي نه و بلکې ټوکې ورسره کولې په طریقې د مزاح و نو دې سړي ته د تعذیر ورکړل شي یعنې سزا دې ورکړل شي تعذیر دې ورکړل شي چې ولې دی داسې کار کوي
ځکه د عالم او د طالب علم سره باید په ټوکو کې هم داسې کار ونه شي. محترم اوریدونکو لیدونکو ګورئ دا د دین خبرې، دا د ما او د شیخ صاحب د خېټې خبرې نه دي، د کتاب حواله ده. د موږ تاسې فقها ولیکلي دي، هغه فقها چې په هغې د هغوی په باره کې د هېچ چا اختلاف نشته د امت د علماو. هغوی لیکلي دي چې که چېرته یو څوک د عالم دین نه د پاس کښېني په طریقې د استخفاف د ښځه طلاق ده. شیخ صاحب محترم مهرباني وکړئ. نو دا قاری صاحب محترمه کتاب هم ګوره د مصر چاپ ده چې پاکستان چاپ هم نه د دې ته هم فکر وي، ځکه چې بیا دوی وي چې دا پاکستان چاپ کړی ده، ځکه دین خو خلک فکر کوي. نو قاری صاحب محترمه دا هم یوه بله مسله شوله. او بل دا د قاری صاحب محترمه داسې موږ په دین کې نور هم الحمدلله ډېر مثالونه لرو. اوس موږ کله کله وینو چې پډګۍ شادي ته ورپسر کړي وي. خیر د هغه څوک چې د تا ورسره ورانه د هغه عالم ده، سمه د جنگ به دې ورسره وي. الله پاک وایي ولقد کرمنا بني آدم. خو دا مې د ټولو نه غوښتنه ده، د طالبانو د صفوفو مجاهدینو نه مې غوښتنه ده او د حکومت هم. کله چې یو څوک د چا سره مقابله کوي، ګورم مسلط په اسلام کې ناروا ده. یو سړی چې ته مړ کې پزه او غوږونه به نه پې باندې پرې کوي. نو اوس زمانه کې کله کله داسې وي چې یو عالم وي د هغه نه سپی جوړ کړی، نعوذ بالله. ولقد کرمنا بني آدم، الله پاک انسان ته لوی عزت ورکړی. مسلط چې ناروا ده دا هم ناروا ده، باید داسې ونسي. دا چې چا سره ورانه د سپی مه تر جوړوه، شادي مه تر جوړوه. بیا ګوره کله کله داسې سي د یو چا صورت یې جوړ کړی وي، هغې ته شادي وي، بیزو وي، نو هغې ته یې پډګۍ ورغوستلي وي. دا څومره لوی کفر ده. علما لیکي کتابونو کې وی که چېرته یو چا دا د امام شافعي صاحب د مذهب یو عالم د اعلام بقواطع الاسلام کتاب یې جوړ کړی ده. په دې کتاب کې یوه خبر لیکي وي که چېرته چا ته وویلې چې دا نوکان دي څومره غټ دي، دا سنت دي واړی کوي، سنت په خپل کار کوي. نو د سنتو استهزاء د وجې نه وي دا کفر ده. امام نووي رحمه الله نه په تقریبا اجماع نقل کړی وي دا کفر. نو ګوري مسلمانانو ورونو، سړی که په دې باندې ځان سره فکر وکړي چې د سنتو استهزاء کفر ده. دا اوس زمانه کې بعضې داسې خلک را پیدا کېږي چې هغه د سنتو د پډګۍ استهزاء کوي. پډګۍ سمه ده، د تا به دښمن وي، خو پډګۍ د تا د رسول سنت دي. بیرغ د تا بیرغ داسې دا سپین بیرغ د صحیح ده، دا به اوس د یو چا بیرغ وي، خو دا رسول الله ته منسوب بیرغ ده. دا هغه بیرغ ده چې د محمد رسول الله هم دغه بیرغ و. لا اله الا الله محمد رسول الله پکې لیکلي د سیرو کتابونه وي. نو د بیرغ بېعزتي کول، د پډګۍ بېعزتي کول، د څڼو بېعزتي کول، خیر ده دغه هغه عالم نه ته پوښتنه وکړه چې د تا ملګری ده، ته ورته وایې څڼو ته کنځاک ولې تا باندې څڼې بدې لګېږي، ولې تا باندې توره پډګۍ بده لګېږي. دا اوس دا توره پډګۍ سره ورانه د نن ورځې نه ده. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح د مکې ته راغی، نور وخت رسول الله سلام دلته توره پډګۍ اغوستلې وه. هذه عمامة الهیبة والدوله، دا د هیبت او د سیادت پډګۍ ده. عبدالوهاب شعراني رحمه الله په دغه کې لیکلي دي په اليواقیت والجواهر کې وي دا تور رنګ کې الله پاک سیادت کې ښودلی ده. جنرال سے محترم ماشاءالله توره پډګۍ په سر کړی دي کې یو حکمت ده. عبدالوهاب شعراني وي په دنیا کې کومه تیږه سیده تیږه ده، سیده تیږه حجر الاسود د رنګ تور ده. په دنیا کې کومه کوټه بهتره کوټه ده چې د ټولو کوټو پلار ده، د ټولو کوټو مشر او سیده ده، بیت الله ده. نو همدارنګه تور رنګ کې یو کمال دا ده چې هغه تقاضا د سیادت او د مشرۍ کوي. رسول الله ولې فتح د مکې باندې تورې پډګۍ راننوت؟ کله چې راننوت یو ټکی ویل د بخاري حدیث ته هذه عمامة الهیبه، ځکه په کافرانو ډېره بده لګېږي. والدوله، د هغه چا پډګۍ ده چې هغه څوک ده دولت د حکومت د اسلامي حکومت اراده لري. له هغې نه وروسته بیا الحمدلله په مکې کافران هم نه دي واخیستوي. نو دا یو نیک پالو پکې. نو باید څوک د موږ د شعایرو ورانه ونه کړي. نو قاري صاحب محترمه که داسې یو څوک یې پوښتنې کوي لنډې، بیا به وایي چې ملا وتښتېد. یو دوه پوښتنې که څوک کوي جوابوم بالکل. شیخ صاحب دغه سرباز ضرور هم پوښتنه کوي، انجینر صاحب راغلی دغه هم پوښتنه کوي. زه صرف یو وضاحت د تاسې نه غواړم چې د اورېدونکو ته یو بل وضاحت هم ورکړي. شیخ صاحب کله کله ځینې کسان د هغوی په لایفونو کې دغه مقدساتو توهین کوي، اسلامي شاعرو ته توهین کوي، یا پوسټ کړی وي په پوسټ کې اسلامي شاعرو ته توهین کړی وي، بیا خپل ملګري ورسره چنګاو وي، بیا ورسره دلایل ورسره وایي، بحثونه ورسره کوي. موږ بیا دې ملګرو ته وایو چې ګوره دغې خلکو سره بحث مه کوئ، ځکه قرآن کې الله تعالی فرمایي
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها الى اخر الله. شیخ صاحب بیا نور آیات تاسو ته پرېږدم، تاسو تشریح وفرمایئ. نو شیخ صاحب دې خلکو ته تاسو څه ویل غواړئ چې دغه د دوی په د بحثونو کې د دوی سره ګډون کول په دې نوم چې زه د اسلام نه دفاع کوم، په داسې حال کې چې هلته دی قرآن ته توهین کوي، مدرسې ته توهین کوي، عالم ته توهین کوي، نو دې خلکو ته څه ویل غواړئ؟ نو قاري صاحب محترمه دا خو ډېر ښه خبر ده. اصل کې داسې چل ده، زه خپل هم د دې نه یم، زه خپل هر وخت خپلو شاګردانو ته وایم که چېرته یو چا مثلا ما تقریر کړی و، د ما تقریر پسې چا بد لیکلي، ته اوږدوه مه ورسره، ځکه ته د ما اهانت اصل کې ته خپروې. ته یو له هغه چا نه سولې چې لکه حدیث کې راځي من روى عني حديثا ويرى انه كذب فهو احد الكاذبين یا کاذبین، رواه مسلم. نو یو خو هغه څوک چې دروغ یې جوړ کړ، چا چې دروغ جوړ کړ هغه خو خود ګناهګار ده. چې ته روایت کوې ته تشهیر کوې، نو دغه تشهیر دغه هم یوه لویه ګناه ده. اوس چا چې رسول الله پسې دروغ وویلې هغه یو لویه ګناه سوله. ته چې روایت کوې دا د دروغو روایت ته کوې، نو دا ښه خبر ده. هر هغه څوک چې مسلمان وي، د الله په دین باندې قرباني کوي، د الله دین سره یې جوړوي، نو خیر ده. زه د یو عاجز عالم صفت باندې غوښتنه ترېنه کومه که چا اسلام دین پسې بد ویلي ول نو تاسې مشر کوئ. کله کله داسې وي، نعوذ بالله، څومره وخت مخکې که تاسې په یاد یو کال مخکې د رسول علیه السلام عکس یې جوړ کړی و، ډېر خلکو به نشر کاو، کنځای ورته کړو، نو هغه خو نور هم نشر کېږي. نو باید همداسې کوم عالم پسې چا بد ویلي نشر کوئ مه پرېږدئ، هغه دی به پاتې سي او دوه ملګري به پاتې سي. که ما ورته ځکه په افغانستان کې ملت افغانستان په سلو کې مسلمان ده، افغانستان کې کافر چې هندوان و ذمیان دي هغه یوه برخه هم نه ده، هغه اصلمه برخه هم نه ده. او که بیا بعضې مرتدین وي هغه هم ډېر کم کسان دي، 1% هم نه جوړېږي. الحمدلله 99% د افغانستان ملت مسلمان ده. نو پرېږده، ته یې مه مشهور کوه. نو چې ته هغه ته کمنټ وکړي نو هغه خو ډېر اوږد سي، نو هغه حدیث مصداق به وګرځېږي چې احد الکاذبین یا احد الکاذبین به ته سي، یو دروغجن یو دغه روایت کوونکی. شیخ صاحب الله مو په عمر او علم کې برکت واچوه. سرباز وروره تاسې مایک خلاص کړئ. شیخ صاحب که څه پوښتنه لرئ بیا به انجینر صاحب که څه پوښتنه لرله. السلام علیکم حماسي شیخ صاحب، امید ده چې روغ جوړې. بیخي په راتګ دې خوشحاله شوم، د تا په راتګ باندې ته یقین وکړو چې دا حالت ټول داسې هیجاني غوندې شو او د ما په سترګو کې بیخي اوښکې راغلې. نو الله پاک دې په علم کې برکت واچوه. سره ما پوښتنه دا کوله، یو څو ورځې مخکې په جرمني کې یو ده هغه ته یو سرباز پوښتنه تېر وکړه. سرباز داسې ورته ویل چې زه سرباز یم، نو هغه په مقابل کې ورته ویل چې ته د ما عمر یې، ته د ما ابوبکر یې، ته د ما حمزه یې، ته د ما علي یې. دا د صحابه کرامو نومونه یې ورته واخیستل. نو بیا له هغه وروسته یې ورته ویل چې ګوره دومره لقبونه دې راکړه، ته دا د مدرسو پسې بد مه وایه، دا د مدرسو باندې کوم تهمت چې ته لګوې په دغو مدرسو کې ډاکټر صاحب اشرف غني یو 5 مدرسو کې وخت تېر کړی، بیا به له دې واقعې سره دی مخامخ شوي. نو که اوس داسې یو سرباز ته څوک ووایي چې ته عمر یې، ته د ما ابوبکر یې، ته د ما علي یې، آیا داسې ویل دا کفر ده او که ګناه کبیره کې راځي؟ نه یوه پوښتنه وروسته کوم، هغه چې بیا ته موجود نه یې، بیا موبین جنرال صاحب نه یې کومه سره د تا په مخکې هغه ماته بې ادبي ښکاري. خیر ډېره مننه، الله دې عزت سرباز، ډېره مننه. محترمه سرباز محترم، الله دې جوړ لره. انجینر صاحب محترم، الله دې کامیابی نصیب کړه، الله دې مینه او محبت قبول کړه. نو انجینر صاحب محترمه، ګناه کبیره، دروغ ګناه کبیره ده. یو سړي ته ویلل چې ته د ما عمر یې، کله وحاشه. عمر څومره غیرتي سړی و، نو عمر رضی الله عنه دفاع د چی شي نه کوله، عمر د خپل قرباني د تشي نه کړې ده. عمر رضی الله عنه چې یو دنیوي شهرت پیدا کړی د اسلام په دین کې یو لوی قرباني کړې ده، هغه د تشي په خاطر باندې کړې ده، هغه د اسلام په خاطر باندې کړې ده. نو دا تشبیه بالکل د دروغو تشبیه ده، هیڅ کله داسې نشي کېدلی چې یو د چا تشبیه دی له عمر رضی الله عنه سره وسي، حضرت عمر رضی الله عنه سره وسي، یا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره وسي، هیڅ هم دا نشي کوي. نو دا دروغ ده محترمه، او دروغ نو یوه لویه ګناه ده. دومره هم بس ده چې دومره دروغ یې ویلي دي چې د ابوبکر او د عمر رضی الله عنه سره یې مشابهت کړی. بیخي د دروغ دي. دا عمر رضی الله عنه کافر لوی
دښمن وو. اشداء علی الکفار دا د صفات، اشداء علی الکفار. یو سړی چې دومره غټ صفات ولري او ته د کافر ملګری سي او د کافر دوستی کوي، د کافر په دوستی فخر کوي، نو عمر صاحب ته څنګه سي؟ تا ته به د عمر صاحب لقب څنګه؟ او شیخ صاحب دا مرته وایي چې لاس ما اچوه، فکر دې ده که نه؟ شیخ صاحب الله دا ستاسې الله دې تاسو په عمر او علم کې برکت وکړي. انجینر صاحب محترم تاسې مایک خلاص کړئ. انجینر صاحب السلام علیکم. اولا شیخ صاحب ته ډېر زیات احترامات سلامونه، او بیا قاري صاحب محترم تاسو ته او جنرال صاحب مبین ته او ټول د لیدونکو ته ټول ته د سلامونه او احترامات وړاندې کوم. شیخ صاحب ډېر خوشحاله سلو چې د موږ پروګرام ته دا د موږ ټولو اسلامي پروګرامونه چې دي الحمدلله د موږ ټولو دي، ځکه موږ تاسې اصلي او حقیقي وظیفه او واجبه هم دا ده چې د اسلام دفاع وکړو په هر ځای کې. نو شیخ صاحب محترم زه خو سوال قاري صاحب محترم ټول سوالونه وکړل، خالي دومره وایم شیخ صاحب یو احترامانه خواهش کوم چې هر وخت سره په دغه موضوعګانو کې لږ زرک برخه واخلئ چې موږ دا پروګرامونو باندې خلک صحیح حقیقي پوه شي، ځکه تاسې هغه علما یاستئ چې الحمدلله د علم بحر یاستئ او موږ تاسو باندې فخر کوو. نو زیاتره ورونه چې دي هغوی حقیقي موضوعاتو باندې خبر، زیاتره ورونه د موږ چې دي هغوی خلکو تېرویستلي دي او په نورو طرفو روان کړي دي. هغوی ته داسې فکر وراچولی د اسلام په نوم باندې چې عالم چې دا هغه د پاکستان بیل عالم ده، د افغانستان بیل عالم ده، او علما په منځ کې بیا نور زیاتره داسې شیونه ورته وایي چې لکه تاسو مخه زه بالکل ویلی نه شم، ځکه زه راووتم په همدغې لحاظ راجګ شوی یم او د دوی ورغلی یم او دوی سره ملته خبرې کړي دي، مناظرې ورسره کوو، بیا یې ورسره کوو، پرېږدو یې نه چې دوی د علماو سپکاوی کوي یا د شاعرو د الله پاک سپکاوی کوي. موږ به د دوی مقابل کې هر وخت درېږو، د دوی مقابله به کوو انشاءالله، دوی سره به جهاد کوو، دوی سره به هر قسم باندې مقابلې ته درېږو، ځکه چې شاعر د الله چې څوک توهین کوي یا د علماو توهین کوي نو موږ به الله ته په ورځ قیامت څه جواب وایو چې موږ ژوندي یو او دوی داسې کارونه کوي او موږ ورته ناست یو. نو دماغه خواهش دغه د شیخ صاحب نه چې الله دې د زیات عمر ورکړي، الله دې په خپل حفاظت کې وساتي، چې موږ سره په دغه د مبین صاحب لایف کې د ما په لایف کې کله کله برخه اخلئ، موږ ته معلومات تاسو ډېر مشغول یاستئ، خو بعضې ورونه داسې دي چې تاسو هره خبرې باندې ډېر په زرګونو خلک چې په لکونو ته خلکو خبر رسېږي چې تاسو له خبرو نه پیدا اخلي، او دا به ډېر غټ جهاد وي موږ سره، ځکه چې دغه موضوع تاسو خپله وویلې چې دا د فیسبوک او دغه انټرنیټ دغه خبرې چې دي دا ډېر تاثیرمنې دي، لکه هغه د شاعر او د نثر د شعر او د نثر خبر ده. نو دغه کې که موږ سره لږ برخه واخلي او دایمي او دا ورونو ته جوابونه ورکړي نو موږ به ډېر خوشحاله یو. الله دې تاسو حفاظت وکړي. صرف دومره وایم، کامیاب اوسئ، خوشحاله اوسئ. صحیح دی انشاءالله، په دواړو سترګو انشاءالله صحیح دی، په دواړو سترګو انشاءالله. انجینر خالد غوربندی صاحب تاسو مایک خلاص کې شیخ صاحب نه که څه پوښتنه لرئ نو بیا شیخ صاحب رخصتوو، شیخ صاحب مصروفیتونه لري، کار لري، بیا شیخ صاحب رخصتوو. لومړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم شیخ صاحب ته، قاری صاحب ته، جنرال صاحب مبین ته او انجینر صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی وکړي چې ښه وخت ولرئ. زما سوال شیخ صاحب نه دا و، نن سبا په دې سوشل میډیا کې د اسلام او د علماو د جهاد او د افغانانو دښمني لایفونه او داسې پروګرامونه چلیږي او د هغو ته ځینې ځوانان افغانان ناست وي، د هغو لایفونه ګوري، هغو ته کومنټونه ورکوي او هغو تشویقوي. نو خاص کر شیخ صاحب که دغه خلک چې د دوی لایفونو ته کینی او د دوی دغه برنامې تعقیبوي، د دوی حکم څه ده؟ دغسې مبتذل پروګرامونو ته ناسته او ځان کې مشغولول د دې حکم څه ده شیخ صاحب؟ وعلیکم السلام. محترم الله پاک دې جوړ لره، کامیابي دې نصیب صلی الله دې ونازوه. محترمه د باطل سره ملګرتیا سړی له دین نه منحرف کوي. الرجل على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل، د ابو داود حدیث ده. نو باید سړی هغه چا سره ملګرتیا وکړي محترمه چې د دین سړی شوق کوي، د هغه چا باید څوک ملګرتیا ونه کړي چې هغه خدای د کرده سړی باطل ته ملګری کوي او د باطل طرف ته سړی سوق کوي. نو ټول مسلمانان اوس سمه ده چې اوله ورځ دویمه ورځ ته
د کثرت من کثر سوا د قوم فهو من څوک چې د یو چا ډله ډېروي دا هم د هغوی نه ده. هلته د علماو اهانت کیږي، هلته د دین اهانت کیږي، هلته د قرآن اهانت کیږي، هلته د رسول الله اهانت کیږي. ته راځې د هغوی ملګرتیا کوې، نو چې کله ته د یو چا ډله ډېروي او د باطل ډله ډېروي نو ته د هغوی نه حساب سولې. نو چې ته په هغوی کې حساب سولې دا یو لوی جرم ده. الله پاک دې موږ له دې جرم. نو هغه مسلمانانو ورونو ته بیا هم خیر د مسلمانانو ورونو کیدی سي غولېدلي یی، چا به درته بل څه ویلي وي. الله دین یو داسې دین ده چې هر چاته پکې جای سته ده، خو چې د اسلام په چوکاټ کې وي. باید مونږ د کافر سره دښمني وکړو، خپل مابین کې ورونه ووسیږو. باید مونږ مسلمانانو سره ورورګلوي وکړو او د هغه چا ملګرتیا وکړو چې دین ته خدمت کوي. ګورې افغانانو ورونو، مونږ چې ګټلې افغانستان، یعنې که مونږ فکر وکړو په دنیا کې داسې یو وطن ده چې یو ورځ زه په حرم د مکې کې ناست وم، یو چا نه مې پوښتنه وکړه میل د کوم ځای وایي د یو چاد په نامه یو هیواد افریقې کې راته یاد کړو. دا څوک پیژني؟ افغانستان کې دا هیواد څوک هم نه پیژني. اما افغانستان که په حرمینو کې هر مسلمان ته یاد کې پیژني. نو خیر د تاسې خو په دغه ځان پوه کوئ که نه. ای افغانانو، تاسې ماته ووایئ چې د تاسې د افغانستان د په 14 کلن تاریخ کې د ویاړو د عزت نوم مو چې شی دغه راته ووایئ. خیر د افغانانو ورونو، هر څوک چې یی چې علماو سره مورانه ده، تاسې راته ووایئ د ویاړو د افتخار ما به الافتخار مو چې شی ده، په څه شي افتخار کوئ؟ څوک چې درته ووایي افغانانو څه تاریخ لري، ولې موږ احمد شاه ابدالي درلوده، څوک خو مجاهد و عالم و کنه. افغانانو څوک لري؟ شاه محمود ابن سبکتګین الغزنوي لرو، دا څوک؟ ولې د دین عالم و چې غټ کتاب په فقه کې جوړ کړی، التفریع فی الفروع، تفرید فی الفروع، مجاهد و. نو همداسې نور مثلا لوی علما مونږ چې افغانان دا نن زمانه کې دا اوس مونږ چې 3 لوی امپراتورۍ په 100 کلونو کې ماتې کړلې د انګلیس، مونږ چې افغانان دا 100 کلونو کې مونږ چې افغانان دغه نظامونه دا 40 کاله چې دا نظامونو کوم جشنونه لمانځل، نو دغه جشنونه لمانځل خپله ګوري مسلمانانو د څه شي دلیل ده. تاسې فکر د ځان سره وکړئ، افغانان مونږ په کال کې یو جشن لمانځو، ډېر په خوشحالۍ خرچه کوو، د څه شي نه یې لمانځو؟ خو د جهاد په خاطر انګلیس ته مو ماته ورکړې وه، بل وارې مو وروسته ماته ورکړې وه، دا بله مو انشاءالله. نو مسلمانانو ورونو، مونږ چې افتخار ګټلی د اسلام د دین په خاطر مو ګټلی ده، مونږ چې افتخار ګټلی ده په قربانۍ مو ګټلی، مونږ چې افتخار ګټلی په جهاد مو ګټلی ده. داسې یو څوک د افغانستان کې مونږ ته وښیي چې هغه د افغانانو افتخار وي. نو په ډم باندې خو مونږ افتخار نه ده کړی، په هنرمند باندې خو مونږ افتخار نه ده کړی، په داسې یو چا باندې خو مونږ افتخار نه ده کړی. علی العموم افغانان ښیم چې هغه دین باندې ولاړ نه وي. افغانستان ملت هغه چا باندې افتخار کړی دی، هغه چا ورځ او هغه لمانځلی ده چې هغه نسبت تر اسلام دین او تر جهاده پورې. جزاک الله خیر. عمر جمال صاحب محترم، که تاسې کومه پوښتنه لرئ شیخ صاحب یا نور رخصتوو. عمر جمال صاحب که تاسې کومه پوښتنه لرئ. مننه. السلام علیکم شیخ صاحب، الله دې وکړي چې روغ او جوړ وئ، الله دې وکړي چې روژه مو مبارکه وي او خدای دې وکړي چې په تکلیفوي مو نه. کاش چې دغه فاصله نه وای او دغه تلیفون نه وای چې لږ مې په دغه سر. الله تعالی دا جزای خیر درکړي تاسو ته. ګیله دې راته کول. جزاک الله خیر. ستاسو د علم نه، ستاسو د فصاحت نه، ستاسو د بلاغت نه مونږ ته ډېر 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 څه حاصلېږي. هغه مخکنی ورور چې و چې زمونږ په سترګو کې اوښکې راغلی، دا په حقیقت سره زما په سترګو کې اوښکې راغلی چې تاسو ښکلې خبرې مونږ واورېدې. البته ماته خدای پاک دغه کرم او د لطف په ما خدای پاک کړی دی چې ستاسو سر مې یو ځل ښکل کړی دی. خدای دې وکړي چې بیا یې ښکل کړم. الله تعالی د جزای خیر درکړي. مولوي صاحب، زه صرف دومره وایم چې رسول الله مبارک حدیث دی ستاسو په حضور کې خو مونږ دپاره خبرې کړل نه دي په کار، خو البته ستاسو په اجازه به یې وکړو که ستاسو اجازه وي. سمه ده انجینر صاحب محترم، اول خو بخښنه غواړم، ما تا سره وعده کړې وله، خو زه دا 2 ورځې مریض یم، دا اوس مې فی الحال ته به خیر ده، انشاءالله د سره ملګرتیا د سره کوم. خبرې به نه کوئ، تاسو به بخښنې مخنې نه غواړئ، تاسو به امر کوئ، ته عجیبه خبره کوئ، دا خبرې به هېڅکله هم نه کوئ. ډېره مننه. ستاسو په اجازه دغه حدیث به ووایم، تاسو خیر د بیا په هغه کې که شرحه پرې وکئ. وایي کن عالما او متعلما
او خادما، او په روایت کې داسې راځي زما په خیال چې ولا تكن رابعا فتهلك او كما قال صلى الله عليه وسلم. نو زما د ټولو ورونو نه او د ټول امت نه د امت مسلمانه د غوښتنه ده چې د رسول الله مبارک په د حدیث عمل وکړي. دغه زمونږ په سر کې تاجونه دي، دغه زمونږ په سر کې ګلان دي، دغه هغه عالمان دي چې د رسول الله مبارک میراث یې مونږ ته راوړی ده، دغه هغه عالمان دي چې ابو هريره رضی الله عنه وارضاه خلکو ته بهار ووی چې تاسو دلته څه کوئ؟ هلته په جومات کې د رسول الله میراث ویشیږي. خلک چې دننه لاړل څه یې پیدا نه کړل، واپس راووتل، هغه خو د دنیا مفکوره دوی درلوده، د جایداد مفکوره یې درلوده. نو ابو هريره رضی الله عنه وارضاه ته وویل چې تا موږ ته د څه ویل؟ هلته خو هېڅ هم نه و. وایي تاسو هغه حلقې نه ولیدې چې د خلکو به علم پکې کولو، خلکو به درس و تدریس پکې کولو؟ وی ولې نه؟ وی خو د رسول الله مبارک خو هغه علم ده، هغه وارثان دغه دي، هغه ښکلي خلک دغه دي چې موږ د رسول الله مبارک میراث یې راوړی ده. د دوی توهین، د دوی سپکوی، د دوی موږ ته هېڅ کله منظور نه ده. تاسو زمونږ په سر کې ګلان یې، زمونږ استودیو مو ښکلې کړه. په بخښنې سره د زړه نه مې غوښتل چې څو خبرې ورسره وکړم. ډېرې بخښنې سره خوستی صاحب حرمتي موږ دپاره اوس دا ښه موقع د غنیمت دی که نه، کتونکي هم ډېر دي چې د شیخ صاحب د خولې نه یو څه خبرې وبوسو، داسې خبرې چې هغه د موږ په ګټه تمامېږي، د ملت په ګټه دي، د مسلمانانو په ګټه دي. شیخ صاحب نوره رخصت درکوو، صرف دلته ملګري یوه پوښتنه کي مو ته بار بار لګي، هغه دا د شیخ صاحب دغه هیواد کې سریالونه یا هغه شیون چې هغه د تلویزیونونو نشریږي د موږ ته د ملت د ګمراهۍ سبب جوړ شوي دي. دې په اړه شیخ صاحب که چېرته لږ څه یل غوړی چې دغه هغه سریالونه چې هغه فحاشي خپروي، شیخ صاحب داسې سریالونه هم خپریږي چې په هغې کې بېادبي ډېره معاف، یو خوریې په خپله ترور میان د عاشق د په بېادبي ډېره معاف وي، توسې د مخه ډېره حیا وي، د لیدونکو د مخې د حیا وي. داسې نوره شیخ صاحب دې په مثل نوره داسې حیواني شیان خپرېږي، بیخي انساني نه وي. نو شیخ صاحب په دې اړه که چېرته لیدونکو ته لږ څه ووایئ. قاري صاحب محترمه، همدغه یو ګیله ده چې افغانستان کې تقریبا د 40 کاله کېږي چې څومره نظامونه تیر شوي. دا مسله تنه د افغانستان نه ده، نور اسلامي دنیا کې کم شیان چې په تلویزیونونو باندې خپریږي. خیر ده هغه مسلمانان چې دوی مسلمانان دي، دوی دې وګوري چې دې کې د اسلام طرفداري شیان ډیر دي، که د کفر او د اسلام د بدنامولو شیان ډیر دي. فحشاو ته ډیر کار کول کېږي او که رواو ته ډیر کار کول کېږي. یعنې داسې به ووایو اوس به یو د افغانستان په سطح یوه رادیو راواخلو، یو ولایت کې به یوه رادیو راواخلو، هلته اسلامي خپرونې پکې څومره دي او هغه ناروا خپرونې پکې څومره دي. خیر ده هغه مسلمانان چې د دماغ خبرې اوري په دومره خو پوهېږئ که نه، مونږ دین ده، ایمان مو پرې راوړی چې ته ورته عقیده نه لرې، دماغ خبر خو د نور مسلمانانو ته خو ته خپل فکر مه کوه که نه. هغه خبر ته د ځان سره یاد وساته چې دغه رادیوګانې یا دغه تلویزیونونه څومره اسلامي خپرونې لري. اول خو یې لري نه، که لري 1 ساعت اسلامي خپرونې لري، 1 ساعت اسلامي خپرونو نه بغیر 23 ساعتونه د فحشا او د نارواو دپاره هغه کوي. نو هغه څوک چې د دوی ملګرتیا کوي، خیر ده اوس چې ته راځې د ما پسې خبرې کوې، بل عالم پسې، پډګۍ پسې، ګیرې پسې، خیر ده وروره ته یو مسلمان یې، راپورته سه د ټلویزیون مقابله وکړه، داسې یو سیستم برابر کړه چې هغه حق ده، وی غورځوه، لرې یې کړه، مقابله ورسره وکړه. ولې خو ته هم د دې ملت یې 10 کاله 50 کاله بعد خو دغه ملت بیا داسې حالت ته رسېږي چې علم مسلمان نه وي. الحمدلله موږ افغانان اوس هغه څوک دي چې دا افتخارا الحمدلله وایي چې د افغانستان غوندې مسلمانان په اسلامي دنیا کې دومره غیور او دومره قهرمان ملت بل نسته ده. علامه انور شاه کشمیري صاحب لیکلي وي دنیا کې 3 قومونه دي چې الله ورته ډېر لوی متعصب نه یم چې دما خبره څوک په تعصب تحمیل نه کړي، که دما تحقیقونه وار څه به خلک اورېدلي. کشمیري رحمه الله هنده یو عالم تېر شوی د هندوستان دغه وي دنیا کې 3 ډېر لوی غیور قومونه دي، افغان، عرب، اکراد، کردستان. وي ځکه هم کافرانو دا ډېر ټوټې کړل. عرب یې په 22 مملکتونو باندې تقسیم کړل تقریبا، کردان یې په 4 تقسیمه کړل، ترکیه او سوریه او عراق او ایران سره. افغانان په 2 ټوټو باندې کړل، ځکه چې دا یو شي نو بیا هغه قهرمانان دي چې دي چام زور نه پې باندې رسېږي. نو
د دین اهانت نه ده پکار. باید دغه څوک چې د علماو پسې بد وایي راځئ وطن کې اصلاحات راولي. هغه سریالونه ټلویزیونونه دغه نارواوې لري. شیخ صاحب محترم په لوی او متعال خدای دې سپارم. شیخ صاحب شیخ صاحب محترم یوه پوښتنه په دې تلو کې درنه کوم شیخ صاحب محترم چې دغه دیموکراسۍ ارمغان یو شی موږ ته راوړه چې هغه څوک چې ډمان دي سندرې وایي بازینګر موږ په عامه اصطلاح ورته وایو دغه تلویزیونو ډېرو چاته القاب ورکړه هنرمند ورته وایي یا نور اصطلاحګانې ما ته نه راځي خو عالم الدین مدرسه دا ټول پنجابی سو دته توهین شروع سو. الحمدلله اگر که مخې ته ورڅه حد نیول سوې ده نو په دغه باندې لنډ وضاحت ورکړه بیا درته اجازه درکړو. دا هنرمند یو بازینګر ته یو ډمې ته همدغه سریالونه همدغه تلویزیونونه همدغه دیموکراسۍ دا په موږ وتپل او موږ یې ګورو چې هغوی ته احترام قایل د عالم ته توهین کوي ځینې خلک. البته حماسي صاحب که هغه د رویبضه حدیث دلته پکې بیان کوي تاسو ډېر خوند به وکړي موږ ته به خوند راکړي. الرويبضة يتكلم في أمر العامة. الرويبضة يتكلم في أمر العامة. قالوا وما هو الرويبض؟ قال تافه الناس. نو اخو فی الحال راته نه ده معلومه والله اعلم. نو د جنرال سي محترم په دې خبره باندې چې هغه ویل دیموکراسي ارمغان نو رښتیانه هم داسې وي محترمه کله چې سړی په تاریخ کې فکر وکړي کله چې اشغالونه راسي وطن ته کله چې کفري ځواکونه یو وطن ته راغلي دي نو هلته هغه د ذوالقرنین په قصه کې هم داسې راځي. د ذوالقرنین چې رښتیا دغه په باره کې څه ورته وایي د ملک سبا په قرآن کې قصه کې چې راځي چې کله یو بادشاهان یو چیرته ننوځي جابران یو څوک چې چیرته لاړ سي نو هلته هغه ذلیلانو نه هغه جوړیږي او له هغې نه یعنې مطلب دا ده چې کله یو استعماري نظام یو چیرته لاړ سي دا د ټولې دنیا په تاریخ کې چې کله یو استعماري نظام چیرته لاړ سي نو هلته هغه خلک چې ذلیل خلک دي هغه راپورته سي. مونږ لیدلي دي د ټول دنیا په تاریخ کې مو لیدلي ځکه هغوی غلامي زر کوي. هغه څوک چې هغه کلک خلک دي مبارز خلک دي هغه دغه کوي نه څه ورته وایي غلامي کوي نو هغه بیچارهګان کته مرتبې ته لاړ سي. نو عالم الحمدلله هغه د الله انما یخشى الله من عباد العلماء هغه د الله نه ډارېږي هغه غلامي نه کوي. نو چې غلامي نه کوي نو استعمار وي هلته موجود نو عالم کته مرتبې ته راولي. هغه څوک چې غلامي په اسانه کوي یار ډول ته ګډېږي نو هغه نه پورته یو سړی جوړ سي غټې مرتبې والا سړی ترېنه جوړ سي. نو داسې دا خیر د دې ته پخوا نه بدو دا په تاریخ کې افغانستان کې مخکې هم داسې سوي دي. انشاءالله بیرته به بیا د مسلمانانو د علماو د مخلصو مسلمانانو هغه او بل دین د مقابله ټول عمر مقابله سوي دی انشاءالله. عمر رضی الله عنه ته به ابو بکر صاحب ته رسول الله ته به سپکې سپورې ویل کېدلې خو الله داسې وخت راوست چې امیر المؤمنین محترم شیخ صاحب محترم په الله دې سپارم نور دې نه په تکلیف و شیخ صاحب په لوی رب دې سپارو شیخ صاحب ډېره مننه چې د موږ لایف خپرونې کې د ګډون وکړه احسانمند یو الله دې عزت وکړه ډېره مننه خیر صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. شیخ صاحب هغه ملګري ته ووایه په دا کونج کې سور بټن ده دا دې ووهي تاسو بیا هغه نه ووځئ سټوډیو نه ووځئ. مخ ته ښه شیخ صاحب موږ درته ودرېدو په احترام سره جزاک الله خیر.